دا زناکار پروموٹ کې ته دا بدکار خلک پروموٹ کې ته دا بے حیا خلک پروموٹ کې لګي دا چې کوم غانی بجانی دی او دا بے حیا الفاظ پکې ویل کېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی د قیامت په علامات کې یو علامه ویدای لا یکونن من امتی اقوام یستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف زما د امت خلق برا لګيږي او غیبا ځان لا نعوذ بالله من ذلك زنا بزان له حلالي او ریخم بسړی ځان له حلالي د ریخم استعمال په سړو باندې څه دی حرام دی د ریخم لباس بزان له حلالي سړی او نعوذ بالله زنا او بدکاری بزان له حلالي او دې لپاره په بهاني او دغه ګوري لګیا وي چې نه مړه دا خو انټرټینمنټ دی بے حیا فلمونه به جوړي بے حیا کلیپونه دا انټرټینمنٹ دی او دا خو سي مزاح دی او دا خو فنی کلیپ دی د فنی کلیپ په نوم باندې به بے حیا خوري دا زناکاری د یاد ساتي دا بدکاری د یاد ساتي پاره کې هغه بے حیا مناظری او ته چې کوم دی دا د فنی کلیپ په نوم باندې یا اوري یا شیر کوي یا خوري دا یاد ساتي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی ځان له جواز ګوري زما د امت خلق بزان ته وي او دا بزان له حلالي چې بل دي کې څه خبره ده یار دي کې څه خبره دي کې زناکار دی لګیا دی ته دا زناکار پروموٹ کې ته دا بدکار خلق پروموٹ کې ته دا بے حیا خلق پروموٹ کې لګي ته چې وې د زړه ګوتې ټکوم نو دا اسی ټکه والله العظیم ته دا یو ټک استعمل نامه ده دا چې دا چل کې دا زما استعمل نامه ده دا ګوتې دا لاسونو په مونږ وایي کوي